عالم بردار دی سخا دی شجاعت تور دی تور تیاری لری کوي سینا دی واغلگی ضرب په دنیا زلگی محمد عمر مجاهد د عمر خلافت سورکو اسیا زلگی ضرب په دنیا زلگی محمد عمر ماشي صاحب دغه هغه ځای ده چې ملا صاحب مرحوم دلته راغلی و او د دې دغه کم د پټوالي او د اجرا ژوند چې تېر کړی و د هغه سرای او دغه چې د هغه سرای ده دغه پلاستیک چې پیدا دغه کوټه کې مناسب اوسېدل رحمه الله نو دلته د امریکایانو شتون هم ډېر زیات و او دغه ځای چې و دغه بېلر دروازه نه و مخکې د امریکایانو په شتون کې دا ځای نه و دا د هغې علاوه دا دروازه چې نه و دلته به امریکایان داسې راتلل وکړل یعنې پر امریکایانو باندې دپاره هېڅ موانع نه وه نه زموږ په کور باندې یو بله داسې پیرا و شی ولاړ و چې دلته یې څوک رسوی وای خو لکن د ملا صاحب شتون چې و هغه دلته و څومره وخت ملا عمر رحمه الله دلته تېر کړی هغه به نو هلته د خپل ځای طابق سره دا فقط هغه دا هغه ځای و چې تقریبا امریکایي امپراتورۍ له دې ځای نه ورانه صاحب شام بسم الله حماسي صاحب دغه هغه ځای د ملا صاحب مرحوم چې دلته بیا اوسېدی دا خو یو کوټه ده دغه د باندې ځای دغه خو چمنی و مخکې چې دی کوم وخت دلته دی دلته موږ چمنی وکړو دی به راووتی که دغه چمني کې به ناست وه کله به یې ذکر کوه خپل افعال به ده کول نو کله به چې به لمر ته دلته لمر راځي سیاف راځي نو کله چې به د لمر خایشتلو دی لمر ته به کښېنستی او کله چې به سیاف خایشتلو دی سیاف ته به کښېنستی نور تر دغه ځای دورې دی نه ده کښته سوی ټول وخت یعنې د نیم کال یې دلته نیم کال وخت به د دې تېر کړی هغه یو اتاق و په اتاق کې به دننه ناست وه کله چې بیا د باندې پایل شو چې بیا چې به راوتی دغه ځای د ده دپاره منتخب و انتخاب سوی و نور ده نه غوښتل چې دورې لاړ شي او نه دلته بل څوک راغلی نه راکړای شوی دې زموږ د خپل کور خلکو ما چې وایي دلته هېڅ څوک هم نه ده راغلی نه زموږ قریب راغلی که نه یو بل راغلی که یو بل راغلی ده فقط موږ یو څو پنځه وروڼه ورسره خبر وو دغه هغه ځای چې ده هغه ځای مو د خیري وزارت چې جنت وکړو هغه مو مرسته کول دا څار مو بس نو د ده مفهوم چې دغه ټوله هغه یو تاس دغه د باندې ځای دورې نه ده شوی دغه ځای یې دورې د ورځې نه ده کښلې د شپې به نو شاید راشو سوی وي په خپل دا وربې کاوه دا خو چې له دې ځای نه په دې اته نیم کلونو کې باندې بیخي نه ده وتله د باندې بیا هم یعنې غربیانو ته هغه څوک چې په عصریاتو باندې عقیده لري د دغه ځای نه ټول امریکا ماته سوي دا بیخي د نه منلو خبر ده او دوی هر انسان هر مسلمان باید دغه عقیده ولري چې یو څوک چې په چا کامیابېږي هغه په ایمان او په عقیده باندې کامیابېږي کنې دلته لوی بیز ورته ویلي چې بیخي ډېر غټ بیز خبره تعجبه خبره خو لا دا د حماسي صاحب زه خپله د داستاني شاعر یم که مختلفې به هم د هغه ایسدی څه په دغه ځای کې هغه دغه نفر د خپل چې پروته په دغه ځای کې تقریبا داسې وخت راغلی ده چې 20 امریکایان دي هم راغلي لاس محمد هلته و او 15 دي هم راغلي 10 هم راغلي خو داسې مختلف ډلې به راغلي نو خو دوی هم دلته راغلي خو لله الحمد دغه ځای ته د امریکایي راغلی ده خو لله الحمد د ده کوټې ته تر اوسه کوم خارجي څوک نه ده راغلی کوټې ته نه ده راغلی امریکایي سړی یعنې داخلیان راغلي دي خارجي نه دي راغلی نو دا هم پر دغه باندې ده چې د ملا صاحب هم د خپل کرامت نبی علیه السلام
مولا چې تکیه کړې دغه دی هو هغه دغه ځای نصیب جان نو خدای مې فقط د لپاره چې د دی او د دی پلار و خپل دا کامره ټول د جوړ کړی د ملاس محمد لپاره دا کامره چې د جوړ کړی د خاص تاسو د لپاره د ملاس محمد لپاره او یو بل وته دغه درا جوړ کړی صد اخلاص نو دغه ځای د ملاس مرحوم دغه کټ و دغه تکیه کول هغه دغه معلوم دي نشانه نور خو نو د اشیاء نه دي پاتې د پښت د ځای د میز او د بل او دغه بل میز ده دا ټول کامره د ملا سره یو ویډیو چلیږي خلک اکثره وایي هغه ټول درواغ ده دا شاته وګورئ یا د ملا سبا هغه د ملا سره او هغه عکسونه چې په میډیا کې خپرېږي لکه دا اوس وخت یو صوتي د تاویل هغه هم نه ده صرف په مجلو کې کم عکس چې دا هغه عکس و مجلو هغه سپین ږیری چې داسې پښه وغځوي وري هغه نه ده هغه ټول یا په دې ځای کې در کوم ځای نشته ونو هغه ګوري دي چاک بولی چاک دغه چاک دغه وخت په دې خونه کې استغیر فدین نه درابه دغه وخت هغه چاک مستقیم په دې صفه کې هغه وخت نه است د دغه کوټې نه الحمدلله د امریکایي اشغال د غرب لوی امپراتورۍ چې ماته سوې د دغې کوټې نه سوې او خلکو به ویلې چې ملا عمر رحمه الله امیر ملا عمر رحمه الله پاکستان ته تللی دی چیرې اوسېدلی ده د دغه چې د عمري صاحب ورور ده دغه لوی سعادت الله دوی ته نصیب کړی ده چې اته نیم کال یې یو وارې په دغه کوټه کې تېر کړي دي او یو درې نیم کاله تا ویلې چې نورې بل دی چې هغه هم د دوی مربوط دی ورسره تېر کړي دي نو الله دې دغه لوی قربانۍ تاسو ته قبوله کړي او دا الله په تاسو یو لوی احسان کړی چې دومره لوی افغانستان کې تاسو دلته راغلی دا بیخي ډېر لوی انعام د الله مو قرباني قبوله کړه بیا د دغې زابل ولایت خلکو ته بیا د سیوري ولسوالۍ خلکو ته یعنې غریب کلی ده دومره لوی قربانۍ کړې ده لوی دا د ملا عمر رحمه الله امیر المؤمنین ملا عمر رحمه الله دغه چپلخې دي او بیخي ډېرې عادي دي مولوي صاحب تلاس باندې یعنې ډېرې عادي چپلخې دي چې مولوي صاحب دلته موږ ته ویلي چې دا به ده پښو کولې نو د خپل عصر لوی امام لوی مجدد او د غربي ښکېلاک مقابله یې چې کوله په دغه چپلکو کې کړې ده دا الحمدلله د موږ لپاره یو لوی افتخار ده او دغه کور والا چې ده کړې ده الله دې د قرباني قبوله کړي او دا به انشاءالله د افغانستان په موزیم کې تر ورځ د قیامته پورې انشاءالله چې د اسلام وي او دا به یو تاریخ وي د ټولو مسلمانانو لپاره به تاریخ وي او دې ویني هغه خلک چې غربي پلوه خلک دي غربي فکر لري چې مونږ ته د مادیاتو خلک ویلي مونږ د مادیاتو خلک نه یو د الهیاتو خلک یو په دغو زړو چپلخو کې مو امریکایانو ته ماته ورکړې ده الله دې رحم ورباندې وکړي الله دې د قربانۍ قبوله وګرځوي Oh